دا ویډیو حتما شیر کړئ او تر خپلو افغانانو او لوړپوړو چارواکو یې ورسوئ. د افغانانو په حق کې د پاکستان نوی ناوړه پلان. پاکستان 2 میلیارده جیلي افغانۍ چاپ کړي او افغانستان ته یې رااړوي. پاکستان غواړي دا پیسې د افغانستان هغو سیمو ته انتقال کړي چې هلته تازه کلداره بنده سوې ده او د افغانیو له چلښت سره اشنا نه دي. غواړي دا جیلي افغانۍ پر مظلوم او خوارو افغانانو وپلوري. دا چې پاکستان ولې دا کار کړی په اړه افغانانو څه غبرګون ښودلی او دا پیسې څنګه جوړښت لري بشپړ حال سره هم دغه روان ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د تاریخ په دوران کې تورلنګي پنجابي له افغانستان سره هر ډول دښمني کړې ده. د دې دښمنۍ د دوام یو نوی مثال یې په دې راپور کې را سره واورئ. موږ به تاسې ته په دې راپور کې د هغو شهیدانو غږیز کلیپونه هم خپاره کړو چې د یادو جیلي افغانیو د چاپېدو شاهدي یې ورکړې ده. تر پایه له موږ سره پاتې سئ. जी अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल साहब, ये आपके लिए स्टॉक तो रेडी है, लेकिन जो मसला बने हुए हैं उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ इशू बना हुआ है. तो ये आपका जो सामान था सारा वो रेडी था, लेकिन मसला क्या है कि लॉकडाउन की वजह से ये सारा इशू बना हुआ है. जैसे ही कुछ क्या कुछ सेटिंग बनती है तो इंशाल्लाह ताला कुछ बंदोबस्त करते हैं इसका. अस्सलाम वालेकुम. د ګروپ ټول مرګري د خبرې چې دغه افغانۍ پاکستان چاپ کړي او د افغانستان اقتصاد چې دغه په تبا کول غواړي، افغانۍ غورځول غواړي او دوی چې د ډېر غټ پلانینګ جوړ کړی. دا ماته وختي چا راولېږله، راته ویلې سیره دا 2 میلیارده چې کوم د موږ سره پرتې دي وصلي مال ده، دې ته چېرته کس وګوره په ډېر ارزانه ریټ کې به ورکړو. نو ما ورته ویلې چې اصلي مال د تاسو څنګه په ارزانه ریټ کې ورکوئ؟ ویسې د بانک دیم ذموار یم او د سراپۍ دیم ذموار یم او د هر یو قسمه بانک د ذموار یم او د ماشین دیم ذموار یم. افغانۍ نن سبا له ډېرو کرنسیو او پولي واحدونو څخه ښه روانه او قیمت یې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې ښه جګ دی. دا چې زموږ ازلي دښمن پاکستان دا نسي زغملی چې افغانستان کې د نړۍ قوي اقتصاد لرونکی هیواد او افغانۍ دې د نورو اسعارو په مقابل کې لوړه وي، نو د خپلې دایمي شیطاني مفکورې پر اساس یې 2 میلیارده جیلي افغانۍ چاپ کړي دي. ویل کېږي یا د افغانۍ زرګون او 500 نوټونه دي. د خواله رسنیو ترڅنګ په یو شمېر ټولنیزو ګروپونو کې خلکو شاهدي ورکړې چې پاکستانیانو 2 میلیارده جیلي افغانۍ چاپ کړي او غواړي افغانستان ته د خپلو شومو اهدافو د ترسره کولو په پار را انتقال کړي. دوی غواړي په خپل دې کار سره د افغاني ارزښت ته زیان ورسوي او د افغانستان سوداګري پرې وغولوي. د اسلامي امارت د چارواکو ترڅنګ عام ولس هم دا مهال د یادو جیلي افغانیو پر ضد او د ولس د خبرولو په خاطر یو ملي کمپاین پیل کړی دی چې یاد کمپاین د خواله رسنیو او ټولنیزو ګروپونو له لارې ترسره کیږي. په ټولنیزو ګروپونو کې د یادو جیلي نوټونو د مخنیویو په پار اصحاب الدین مولوي صاحب ته مسؤلیت سپارل سوی چې د یادو افغانیو هیواد ته د را انتقالولو د مخنیوي په خاطر ټولو اړوند مسلینو ته یاد خبر ورسوي چې د مخنیوي چارې وسي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.